طالبانو د کونړ، پکتیا او پکتیکا ولایتونو مرکزونه ونیول. د تازه را رسیدلو راپورونو له مخې طالبانو په ختیځ کې د کونړ ولایت مرکز اسداباد او په جنوب ختیځ کې د پکتیا او پکتیکا ولایتونو مرکزونه نیولې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د کونړ ولایت مقام امنیه قمندانۍ د استخباراتو مرکز او ټولې دولتي ادارې نیولي او ګڼ شمېر دولتي عسکرو وسلې په ځمکه ایښي او طالبانو ته تسلیم شوي دي. مجاهد دغه راز په دوه نورو جلا جلا پیغامونو کې ویلي چې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز او پکتیکا ولایت مرکز خرنه هم په بشپړه توګه د طالب ځواکونو لاس ته لوېدلي او دا مهال طالب ځواکونه د 203 تندر قلي اردو په لوري د پرمختګ په حال کې دي. باید وویل شي چې د کونړ، پکتیا او پکتیکا ولایتونو مرکزونو په نیولو سره طالبانو د 21 ولایتونو مرکزونه تر خپل کنټرول لاندې راوستل او لا هم د پرمختګ په حال کې دي. د شنونکو په باور که د طالب ځواکونو پرمختګ همداسې روان وي، ډیر ژر به ټول هیواد تر خپلې ولکې لاندې راولي.